شروع کوم په نامه د خپلواک او ټولواک رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه فضل الرحمن فضل په ادبي خپرونه کې سره د خپلو ملګرو حاضر یم. ګرانو مینوالو، نن د مارتونګ د سیمې د پړلو یو خوږژبي شاعر سره ناست یو، ګلزرین شاه صاحب سره. د دوی نه یو خوږه چاربې ته ریکارډ کوو. هیله لرو ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي. زرین صاحب د کتونکو سره به څه شریک کوي؟ د کتونکو سره به مو انسان لوبه چاربې ته شریک کړو. ارشاد. زه درنه لاړم مسافر یار مې پاتې شه دی، زه نه تړی نو زن کدن مې شروع شه دی. وی زه درنه لاړم او زه درنه لاړم او په طرف ته مقبرې نو د چا په لاس کې د کشۍ د چا بیلچې نو وی څوک بندوبسو کوي زما د جنازې نو په موبایلو مې د مرګ واز خور شه دی. وی زه درنه لاړم او په موبایلو او مې د مرګ دی اعلانونه په سپین کفن لاله وچنګل ګلونه. وی کټي اوچت کو وسله لشماري قدمونه مخه پکېږئ اوس مې قبر تیار شه دی. نو زه درنه لاړم او مخه پکېږئ او اوس مې قبر کې دفن کوي، په دواړه لاسه مې دا مخ قبلې ته سم کوي. نو پړده مې وکئ او د پردی خلک پسند کوي، د خپل خاوند سره نکاح زما مات شه دی. نو زه درنه لاړم او د خپل خاوندو سره مې ختمه زندګي نو په خرمانونو تې نه لاړله پرې. نو وی د پړلیوال وازرین مې خوښه شیرینو په شاعرانو باندې نوم له پاسه شه دی. وی زه درنه لاړم مسافر یار مې پاتې شه دی، زه نه تړی نو زن کدن مې شروع شه دی. وی زه درنه لاړم. یو چاربې ته به را سره بلم شریکه کوي، کتونکي دې خوند واخلي انشاءالله که خیر. زمونږ د کور سالا راغلی خبر شي مایې ما تاله درکوي خوشحاله شي، ما تاله درکوي خوشحاله شي مایې. وا زمونږ د کور سالا راغلی بیګا مې داسې اورېدلې، بیا شرمېدمه یاره ځکه پټه شي ما تاله درکوي خوشحاله شي ما. زمونږ د کور سالا راغلی خبر شي ما تاله درکوي خوشحاله شي ما. او بیا شرمېدمه په ګودر کې اوبو لتلي مازدیګر کې، خپلو ملګرو نه زه غاړه غړی شي ما تاله درکوي خوشحاله شي ما. او زما ملګري درې څلورو راته شروع کړو ټنګ ټکورو، پتا سور کې دي اشنا زناوي شي ما تاله درکوي خوشحاله شي ما. پتا سور کې مې یادېږي هر وخت پړه مې راورېږي، یې پړلیوال زرین ستا به یې راشي ما تاله درکوي خوشحاله شي ما. زمونږ د کور سالا راغلی خبر شي ما تاله درکوي خوشحاله شي ما تاله درکوي خوشحاله شي.